په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د 3 سرتیرو او یو وسلوال د وژل کېدو ادعا شوې ده. د پاکستان استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې د ډسمبر پر 4 یې د شمالي وزیرستان په دوسلي کې د وسلوالو پر یو مبینه پټنځای د عملیاتو پر وخت یو سرتیر او یو طالب وسلوال وژل شوی دی. د په خبره په نښته کې شپږ پوځیان زخمیان شوي او له وسلوالو څخه پاتې وسلې امنیتي ځواکونو نیولي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د ډسمبر پر 4 رسنیو د پاستولي پیغام کې ادعا کړې وه چې پر همدغه ورځ د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او په ادعا یې 2 پاکستاني سرتیر یې وژلي دي، خو پوځ او پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر هغې وروسته ده چې هغې ناقانونه وسلوالې ډلې د نومبر په 28 په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. ټي ټي پي رسنیو ته پاستولي بیان کې چې مشال راډیو هم ترلاسه کړي دعوه کړې وه چې د پاکستان پوځ یې په لکي مروت او نورو سیمو کې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی، ځکه بیا حملې پیلوي. پاکستان له افغانستان د ډبرو سکرو پر وارداتو غور کوي. د پاکستان د برېښنا د تنظیم ادارې یا نیپرای نن د برېښنا د تولید لپاره له افغانستان د ډبرو سکرو د واردولو لپاره د اوږدمهاله تړون موضوع ارزوي. پاکستاني رسنیو ویلي چې نیپرا غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو د تړون موده د میاشتې پر ځای لږ تر لږه تر 3 یا 4 میاشتو پورې وغځوي.